خوږه هوا لري یو جهان ښکلا لري جوړ له ښایستونو دی جنتي فضا لري. زه باور لرم چې په دې روغتون کې به هر کال په سلګونو ماشومان چې د ولادي قلبي ناروغۍ څخه رنځ وړي او مالي توان یې محدود وي تداوي کېږي او دوی به یو نوی ژوند ورکول کېږي لکه څنګه چې د آیات مبارکه مفهوم او مصداق هم دی چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. چا چې یو کس ته ژوند ورکړ ګویا چې ټول انسانیت ته ژوند وبخښه. د روغتیایي وضعیت د تحلیل وروسته ما د خپل تخنیکي ټیم چې د روغتیایي سکتور په خدماتو کې د یو شمېر اصلاحاتو د راوستلو هوډ وکړو چې د ثالثي روغتیایي خدماتو اصلاحات او روغتونونو ریفورم هم زما د همدې ستراتیژیک لیدلوري یوه برخه وه. د عامې روغتیا وزارت د دې ستراتیژیک لیدلوري په اساس د روغتیایي ساختارونو په جوړولو، د کادرونو په روزلو، د ظرفیت سازۍ، د روغتونونو په پیشرفته او عصري طبي وسایلو په تجهیز باندې کار کوي. الحمدلله نن د همدې لیدلوري په اساس موږ د ماشومانو د قلبي ناروغیو په درملنه کې موږ یو ستر ګام پورته کوو او زموږ روغتیایي ټیم تر اوسه 3 د ماشومانو خلاص سینې یعنې قلبي عملیاتونه په بریالیتوب سره ترسره کړي او دا لړۍ به ادامه ولري. راتلونکي کې به د لویانو د قلبي عملیاتو فوق تخصصي خدماتو تشخیصیه او نورو بخشونو کې هم د پام وړ تغیراتو شاهدان اوسو انشاءالله. په تېرو 2 لسیزو کې د صحت د اساسي ساختارونو د جوړولو لپاره ډېر کم کار شوی دی. باوجود د دې چې میلیونونه ډالر د روغتیا وزارت سره مرستې کېدلې، اما بیا هم معالجوي او تشخیصیه برخه کې ډېر کم د حساب وړ پرمختګونه لرو. همدارنګه د کادرونو په روزنو او جذبولو کې هم محدود کار شوی دی. په روغتونونو کې د پیشرفته طبي وسایلو د نصب په برخه کې ډېر کمه علاقمندي موجود وه. په حقیقت کې روغتونونه په ډېر کمزوري حالت کې موږ ته په میراث پاتې شوي. برعکس د امارت اسلامي په راتګ سره موږ کوشش کړی چې ملي عام المنفعت او هغه پروژې او کارونه چې افغانانو د سهولت ایجادوي که طبي سکتور کې وي یا هم نورو سکتورونو کې حمایه کړو تر څو وکولی شو خپلو وطنوالو ته په داخل د افغانستان کې د اړتیا وړ خدمات عرضه کړو. موږ وتوانېدلو د طبابت په بخش کې یو ستر او تاریخي ګام پورته کړو. ستاسې به یاد وي کله چې د سره صلیب ادارې په ناڅاپي ډول زموږ د روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو څخه لاس واخیست، د عامې روغتیا وزارت وتوانېده چې د نوموړي روغتونونو پرسونل تعداد چې د 10,000 په حدودو کې موجود و، د معاشاتو د یادو روغتونونو د درملو او نورو مصرفي موادو احتیاجات د امارتي بودیجې څخه مهیا کړي. که څه هم په ابتدا کې چې کله سره صلیب د یادو روغتونونو مالي تمویل پرېښود، یو شمېر مغرضو کسانو د ګنګوسي کولې چې نور به د روغتیا سیستم وپاشل شي، خدمات به ټکني شي، اما په الله تعالی جل شانه په فضل او د الله په مهربانۍ د مشرانو په حمایې سره موږ وتوانېدو چې همدا روغتونونه فعال وساتو، حتی نورو ساحاتو ته هم روغتیایي خدمات وغځوو. همدارنګه تاسې وګورئ چې موږ د جبري راستنېدونکو افغانانو چې د فشار په توګه اخراج شوي په څومره منظم او ښه توګه مدیریت شو او د دوی روغتیایي ستونزو ته مو په ډېره ښه توګه ځواب ویلی. دا هر څه زموږ د قوي هوډ ښکارندویي کوي، هغه قوي هوډ چې موږ د یو قوي خودکفا او د خلکو د اړتیاو ته د ځواب ویونکي روغتیایي سیستم د جوړېدلو لپاره لرو. او زه باور لرم چې د افغانستان د صحت سکتور په تدریجي ډول د تکامل پړاوونه تر شا پرېږدي.
او یو باکیفیت او ځواب ویونکي روغتیایي سیستم باندې به بدلیږي انشاءالله. او راتلونکي کې به ټول هغه پروپاګند چې ځینې نړیوال سازمانونه د خپلو ګټو د فنډ د راټولولو لپاره د روغتیا د سیستم د پاشل کېدلو او یا هم د خدماتو د ټکني کېدلو په اړه کوي ناسم ثابت شي. زموږ د پلان یوه برخه دا هم ده چې د روغتونونو د اصلاحاتو د طرح مطابق فوق تخصصي روغتیایي خدمات په کابل کې پراخ او نورو لویو ښارونو ته هم وغځوو، تر څو هغه ناډولتوب چې د تخصصي خدماتو په ویش کې په تیرو وختونو کې رامنځته شوی اصلاح او په داخل د افغانستان کې د خلکو لاسرسی تخصصي خدماتو ته ډېر. زه همدارنګه په خپلو ټولو نړیوالو همکارانو غږ کوم که تاسې د بشریت او انسانیت داعیان یاست نو زموږ سره د صحت د اصلاحاتو او ریپورټ د طرحې تخنیکي او مالي حمایه وکړئ. داسې حمایت چې دا مرستې د ناروغانو د ستونزو د حل لپاره استفاده شي، نه د دفتري مصارفو، خارجي سفرونو او د کاغذ پرانیو، ځکه صحت باید د سیاست قرباني نشي. او کومې مرستې چې د افغانانو په نوم راځي باید په مؤثره ډول مصرف شي. په دې برخه کې د تجهیزاتو تخنیکي روزنې د ساختارونو په جوړولو کې ستاسو مرسته مستقیما د افغانانو او د افغان ماشومانو د میندو او اسیب پذیره قشر په ژوند او سلامتۍ ژورې اغېزې لرلی شي. په اخر کې یو ځل بیا د خپلو متعهد ډاکټر صاحبانو چې د ماشومانو د قلبي ناروغۍ د درملنې پروژه په کامیابۍ سره پیل کړه مبارکي وایم او هیله لرم چې دا روغتون به ډېر ژر ماشومانو ته نوی ژوند وروبخي. سترګې خوږوو هرې ښکلا ته د وطن ژوند مو وقف الله تعالی دغه لویه پیروزي در نصیب کړه چې د صحت په برخه کې یا خصوصا د ماشومانو د صحت په برخه کې یا په هغه کې هم د زړه په برخه کې لاسته راوړنې او پرمختګونه لري. دا ډېر د ویاړ ځای ده. دا یوه جمله ډېره کارېږي په لومړي ځل پلانی پرمختګ وشو په لومړي ځل. له دې نه موږ تاسو ته یو څه ښکارېږي چې هغه دا دی چې دې وطن کې له دې نه وړاندې واقعي خدمت نه ده سوی. دا موږ تاسو ته یو خاص درس راکوي، یو ماضي ته بیایي چې دې هېواد کې چې دوه لوی اشغالونه تېر شو. اول اشغال له دې شعار سره راغلی و د کمونیزم چې کور کالي ډوډۍ، چې هم به خلکو ته کور ورکوي، هم به کالي ورکوي، هم به ډوډۍ ورکوي او د ژوند ټول سهولیات به ورکوي. هغوی دلته څه وکړو؟ خو بیا هم موږ تاسې اوسو نن ورځ د څه شي افتتاح کوو؟ په لومړي ځل د زړه د عملیاتو. نو معلومه شوه چې د دې وطن په اصلي ضروریاتو باندې په زیربناو باندې دلته چا مصرف نه ده کړی، سرمایه ګزاري نه ده کړې. تاسو ډاکټر صاحبان ښه په دې موضوع باندې آګاه یاسته. زه خو چې په ټول هېواد کې ګرځم ما نه دي لیدلي چې دغه یوه لویه شفاخانه په تېرو 20 کلو کې جوړه سوې ده، یا دغه یوه ښه فابریکه په تېرو 20 کلو کې د حکومت له لورې جوړه سوې ده، شفاخانه د حکومت له لورې جوړه سوې ده. دا نه دي سوي. داسې نن الحمدلله په هره برخه کې قدمونه اخلو او وایو چې په لومړي ځل دغه کار دغه پرمختګ رامنځته شو. دا موږ تاسو ته د یو ښه مستقبل زیری راکوي. ژوند مو وقف کړی دی بریا ته د وطن. زه ډېر خوشحال یم چې نن یو داسې تاریخي او ارزناک مجلس کې ګډونوال یم چې زموږ د روغتیایي سکتور په تاریخ کې
یوه نوې پاڼه پرانیزي. دا ورځ نه یوازې د یو تخنیکي خدمت د پیل ورځ ده، بلکې د زرګونو کورنیو د هیلو او دعاو د پوره کېدو ورځ هم ده. زموږ ماشومان زموږ د ملت راتلونکی او تر ټولو ستره پانګه ده. له بده مرغه په تېرو کلونو کې زرګونه کورنۍ اړ شوې چې د خپلو ماشومانو د زړه جراحي لپاره بهرنیو هېوادونو ته سفر وکړي. ډېری دا کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې درملنه تامین کړي او ماشومان یې د تداوي له نشتوالي قرباني شول. خو نن دا ویاړ لرو چې په افغانستان کې صحت الطفل روغتون کې د ماشومانو د زړه خلاص عملیات د افغانستان متخصصو ډاکټرانو لخوا ترسره شول. همدارنګه د ماشومانو لپاره د دیالیز څانګې پرېناستل یوه بله لویه لسته راوړنه ده. د پښتورګو ناروغۍ په ماشومانو کې خطرناکې وي او تر دې دمه دا درملنه یوازې د بهرنیو امکاناتو له لارې ممکنه وه. نن موږ د دې خدمت د هېواد دننه ترتیب برابر کړی او دا د عامې روغتیا وزارت افغانستان متخصصو ډاکټرانو د نه ستړي کېدونکو هڅو پایله ده. له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ په هدایت تېر یو کال دمخه د معالجوي طب لوی ریاست ته دنده وسپارل شوه تر څو د ثالثي روغتیایي خدماتو د ریفورم او اصلاح لپاره په داسې یو طرحه کار وکړي چې دغه موجوده کوم ستونزې چې زموږ او ستاسو په ثالثي روغتونونو کې موجودې دي او هېوادوال مجبورېږي چې یا خصوصي سکتور ته لاړ شي او یا بهرني هېوادونو ته لاړ شي او دا د دې سبب شوی چې زموږ او ستاسو هېوادوالو اقتصاد یې لا خراب کړی تر څو دغې نقطې ته د پای ټکی کېښودل شي او په اماراتي روغتونونو کې دغه خدمات په خیر شروع شي. دغه طرحه له نیکه مرغه جوړه شوله او بالاخره موږ اوس د هغې طرحې عملي کېدو ته راغلي او د عملي کېدو په لومړي سټپ کې موږ د قلبي بخش مهم وګڼلو تر څو په دې باندې کار شروع شي، ځکه کومې ډیټا یا ارقام چې زموږ سره دي زموږ او ستاسو هېوادوال تر ټولو ډېر د قلبي ناروغیو له وجې خصوصي سکتور ته او یا بهرني هېوادونو ته ځي. زموږ او ستاسو د هېوادوالو بیا د قلبي ناروغیو په جمع کې د کوچنیانو موضوع هېوادوال لکه موږ او تاسو پوهېږو له حده زیات غریب دي او کوچنیان زموږ او ستاسو راتلونکی دی. د قلبي ناروغیو یا د زړه د سوري په عامه اصطلاح دا هغه ناروغۍ دي چې زموږ او ستاسو ډېر کورنۍ ورڅخه کړېږي او دا د دوی د کړاوونو د زیاتوالي سبب ګرځېدلی. کومې معلومات چې موږ سره دي د سرې میاشتې ملګري به هم همدلته وي. د 14,000 نه زیات ماشومان په سره میاشت کې د نن او سبا شیبې شماري تر څو دوی ته لمبه ورسېږي یو قلبي هغه سوري یا هغه مشکلات چې دوی لري دا زر حل شي او د دغه ماشومانو ژوند نورمال حالت ته راوګرځي.